دغه سیاستمداران دا د امریکا د صدر ټرمپ لپاره د سر درد دی او امریکا او اسرائیل دا غواړي چې په څه نه څه طریقه باندې په ایران کې دغه اوسنی حکومت چې دی د دې تخته را نسکوره شي او په ایران کې زموږ د خوښې حکومت راشي. په دې باندې چې ته ځان پوه کوې په دې ټول جیو پولیټیکل گیم، نو ته به لږ تاریخ طرف ته ځې، تاریخ وګورې. ګورئ، ایران په منځني ختیځ کې یو خاص اهم سټیټ دی، یو داسې ملک دی، یو داسې ریاست دی چې دا د ټولې دنیا دپاره اهم دی. د امریکا دپاره هم اهم دی، د رشیا دپاره هم اهم دی او د چاینا دپاره هم اهم دی. او د دې سره سره د دغه هیواد خواته چې نور کوم ریاستونه دي د هغې لپاره هم ډېر زیات اهم دی، ځکه چې په ایران کې نیچرل ریسورسز ډېر زیات دي. په خاصه توګه باندې ایران هغه هیواد دی چې په دې کې تر ټولو زیات د تیلو پیداوار کیږي. تیل دغه ملک ډېر زیات پیدا کوي. د دې سره سره په دغه ملک کې ګیس بیا ډېر په لوی مقدار کې په لوی شکل موجود دی او داسې نور هم ګڼ شمېر قدرتي وسایل دغه هیواد لري. په دې وجه باندې یو خو امریکا په دې هیواد کې انټرست ځکه لري چې په ایران کې د امریکا او د اسرائیل د خوښې حکومت راشي، نو د ایران په دغه وسایلو به هم امریکا اختیار ولري. د ایران د قدرتي وسایلو نه به هم امریکا ګټه پورته کړي. بله وجه یې دا ده چې په ایران کې کوم حکومت دی دا د امریکا دپاره ډېر زیات سخت مشکل په دې خطه کې پیدا کوي. امریکا ته د ایران نه ډېره زیاته ستونزه ده. ایران په اسلامي نړۍ کې هغه یو هیواد دی چې د امریکا سره د اسرائیل سره ښکر وایي. خو دا کار ایران دلته به ستا په ذهن کې اوس یو سوال پیدا کېږي چې یاره دا کار ایران یوازې څنګه کوي؟ د امریکا غوندې کې سوپر پاور له ایران څنګه داسې جټکې ورکوي، څنګه ورسره داسې مقابله کوي، څنګه ورسره داسې مبارزه کوي؟ نو دا کار ایران یوازې نشي کولی. د ایران سره په دغه جیو پولیټیکل گیم کې، په دغه مبارزه کې دوه نور طاقتور ریاستونه او هیوادونه ولاړ دي او هغه ریاستونه یو روس دی او بل چاینا دی. اوس راځو دې له چې یاره دا په ایران کې دا کم احتجاجونه راوچت شو، دا ولې راوچت شو؟ په 28 دسمبر کال 2015 کې په ایران کې په وړومبي ځل دغه احتجاجونه را شروع شو او دغه احتجاجونه د ایران په پلازمینه، د ایران په لوی ښار، په هغه ښار کې چې هغې ته د ایران کیپیټل سټي ویل کېږي، په تهران کې په وړومبي ځل دغه مظاهرې شروع شو او دغه مظاهرې چا شروع کړې؟ دغه د ایران لوی لوی تاجرانو را شروع کړې. د دغه احتجاجونو بنیادی وجه دا ده چې د ایران روپۍ چې کومه ده، د ایران ریال کرنسي هغه کریش شوه. د ډالر په مقابله کې د ایران ریال چې دی هغه انتهایي سپک شوی دی، انتهایي د هغې ویلیو چې کومه ده هغه ښکته شوې ده، غورځېدلې ده. دویمه وجه، او زه تاسو ته یادګیرنه درکم چې په دې وخت کې د یو ډالر د ایران 11 لاکه خواوشا ریال چې کوم دي هغه برابر دي، یعنی د امریکې یو ډالر او د ایران 11 لاکه خواوشا ریال دا برابر دي. اوس ته په خپله سوچ کوه چې دومره د یو ملک روپۍ چې کومه ده هغه د ډالر په مقابله کې دومره ښکته وغورځېږي، د هغې به څه حیثیت پاتې شي او د هغې به بیا اقتصاد باندې ټول امپیکټ او منفي اثر پرې وځي. نو په دې وخت کې موږ داسې ویلی شو چې په ایران کې غربت ډېر زیات دی، په ایران کې بېروزګاري ډېره زیاته ده، په ایران کې ګراني ډېره زیاته ده، د ایران د عامو خلکو ژوند چې دی هغه ډېر زیات خراب دی. خو د دې سره سره بیا د ایران چې کومه کرنسي ده د هغې کریش کېدل دا د ایران د تاجرانو لپاره هم
یو ډیر لوی مصیبت او لویه ستونزه ده ځکه دغه تاجرانو دغه احتجاج او دغه مظاهرې شروع کړې